ننګرهار کې دینی عالمانو د منبر له لارې د افغانیو د رواجولو، سولې د ګټو او ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پریکړه کړې ده. د دغه ولایت د حج او کاف ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې دینی عالمانو د یوې ټولېدنې په ترڅ کې په لیکلې بڼه یو پریکړه کړې چې له مخې به یې په ښار او ولسوالیو کې د منبر له لارې د ذکر شوو چارو لپاره مپوهاوی کوي. چې د تیر مجلس کې د علماء غونډه و دریم د درې جلد هغه کې څلور خطبې چې تقسیم شوي دي. هغه دا دی، اوله خطبه چې د رئیس امضا کړه د افغانیو د رایج کولو باره کې. ما په خپله زه خطیب نه یم، خو د ګودامي سنګي کې یو جامع مسجد دی، هلته لاړم جمعې پر ورځ په خپله مې دا خبره ځکه والي صاحب سره په ورځ موږ ژمنه وکړه چې موږ به انشاءالله افغانیو کې تاسو سره درې څلور سوه علما جمع شوي ولایت کې ماسپښین نه بعد رسوي. ما په خپله د افغانیو خبره وکړه. دویمه دا وه چې د افغان د سوله د هغې اسلامي ګټې، او دریمه خطبه دا ده د په ارتباط د ښار او ولسوالیو کې امامان او خطیبان باید د ښځو د حقوقو باره کې پوره وکړي. دغه څرګندونې یا د مسؤلینو د ننګرهار په امنیه قومندانۍ کې د کورنیو چارو وزارت د بشر حقونو د رئیس نامه بلوچ، د دغه ولایت د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست مسؤلینو او د یادې قومندانۍ د مسؤلینو او ښځینه پولیسو سره په یوې جوړې شوې ګډې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې امنیه قومندان د ښځو تاوتریخوالو پیښو ته د رسېدنې ترڅنګ ښځینه پولیسو ته د ښه او مسنون چاپیریال د رامنځته کېدو خبره هم وکړه. بلخوا د ښځو چارو ریاست مسؤلین بیا د کور څخه تېښته، د نفقې نه ورکړه او داسې نور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شته پیښې یادوي. د ننګرهار د ښځو پولیسو نه چې په داسې اساسو شرایطو کې د خپل اولادونه، خپل کورونه، خپل مشکلات په داسې جامعه کې والدې بیا هم د خپل د ورونو، خپل د خویندو، خپل د ولسونو په خدمت کې دي. عدم نفقه بود یا فرار منزل بود یا با علتهای مختلف بودن. د کورنیو چارو وزارت د بشر حقونو رئیس وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او هغوی ته د مسنون چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه په مرکز او ولایتونو کې کمیسیونونه جوړ کړي. ما و از کسانی که چی در بخشای نظامی ما و شما هستن، از خواهران و برادران و کسانی که مهمانای عزیزی که از بخشای مختلف آمده، من تقاضایی را میکنم به صفت نماینده از وزارت مداخله که همراه پلیس خود همکار باشند در هر راستایی، در بخشایی که ما بتانیم کاهش جرم داشته باشه، یعنی خیلی تنگاتنگ همراه پلیس خود همکار باشند. در بخش جلب و جذب پلیس مناسب که اشد ضرورت و مبرم است در افغانستان. خو له دې ټولو سره لا هم یو شمېر مېرمنې نیوکه کوي چې د ښځو د حقونو او همداراز د تاوتریخوالي د مخنیوي په پار هڅې یوازې تر جلال آباد ښار او نږدې سیمو محدودې دي او لا هم د لرې پرتو سیمو مېرمنو ته هغه شان چې په کار ده کار نه دی شوی.